السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس او ویډیو ته ښه راغلاست. نن زموږ درس دی د بدن غړي یا د بدن اجزاوې. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په هر یو ژبه کې دا کلمې ډېرې مهم دي چې باید هر انسان پوه شي چې بدن غړو لپاره په یو ژبه کې څه وایي. مثلا موږ او تاسو غواړو چې فرانسوي زده کړو، نو موږ او تاسو باید پوه شو چې په فرانسوي ژبه کې د بدن غړو یا اجزاو ته څه وایي، لکه لاس ته څه وایي، سر ته څه وایي، خپو ته څه وایي. دا ډېر مهمې خبرې دي. ما ټول د بدن غړي یو ځای کړي دي په دې درس کې. غواړم چې تاسو لپاره تشریح کړم. راځئ چې درس شروع کوو. مخکې له دې چې درس شروع کړو، که چېرې چینل مو سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ چې هر کله موږ یو نوی او تازه ویډیو شروع کړو نو تاسو لپاره ورسیږي او تاسو لپاره یو خبرداری درشي او تاسو درس ووینئ. راځئ چې اوس درس شروع کوو. un bras معنا یو مټ بازو یا مټ ته چې وایي بغا. un cheveu معنا یو ویښته. un cil معنا باڼه. un corps معنا زړه. un doigt معنا ګوته. un dos معنا یو ملا. دو معنا کمر، ملا. un front معنا یو تندی. un genou معنا یو زنګون. un nez معنا یو پوزه. un ongle معنا یو نوک. ongle معنا نوکانو ته وایي. un ongle معنا یو نوک. un pied معنا یو خپه. د خپې لاندنۍ برخه د پنجه چې ورته وایي دې لپاره چې وایي pied. un poney معنا یو پونده. un sang معنا وینه. un sourcil معنا وریځې. un visage معنا ټول مخ. un œil معنا یو سترګه. des yeux معنا سترګې، دواړه سترګې. un barbe معنا ګیره. دلته لومړی برخه کې زیاتو لغتونو سره استعمال کو او وروسته د چې دي اون استعمالو. دا ځکه چې هغه لومړی چې دي مسکونه دي او دا چې دي اوس فیمینین دي. که چېرې غواړئ چې په دې موضوع پوه شئ نو تاسو په کمنټ کې راته ولیکئ او په راتلونکي درس کې به په فیمینین او مسکولا او فیمینین باندې به خبرې وکړو. او مخکې مې هم خبرې کړې دي، هغه ویډیو تاسو کولی شئ چې په ډسکرپشن کې آی بټن کې وګورئ. un bouche معنا خوله. un bouche یو خوله. un chevet معنا یو ګټکی. un dent معنا یو غاښ. un face معنا وایي کوناټي ته. un gorge معنا یو ستونی. un jambe معنا خپه. un jambe معنا ټوله خپه. زنګون نه کته دا خپه چې دی دې لپاره چې وایي jambe. un joue
اون جو معنا یو غمبور. یو غمبور ته څه وایي؟ اون جو. اون لونگ معنا یوه ژبه. اون لیوغ معنا یو شونډه. اون ما معنا یو لاس پنجه. اون موستاش معنا بریدې. بریدو لپاره څه وایي؟ موستاش. اون اوغی معنا یو غوږ. اون پو معنا یو پوټکی. اون پوتخین معنا یو سینه. اون تت معنا یو سر لپاره څه وایي؟ تت. دا زمونږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چیرې په کومه کلمه باندې پوه شوي ناستئ تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ او په راتلونکي ویډیو کې به تاسو لپاره هماغې په باره کې خبرې وکړو. په مو ښه وخت او ښه ژوند ولرئ.